څو شعرونه او ټولو شاعرانو ملګرو ته پیغام ورکوم چې پلیز مهرباني وکړئ او دا کومه ایشو چې په فیسبوک باندې روانه ده د دې غندنه وکړئ، په خپلو شعرونو کې وکړئ، داسې په سوشل میډیا باندې وکړئ، ځکه چې دا د اسلام په نوم باندې د پښتو په نوم باندې یو رد دی، میرا جسم میرا مرضی. او موږ مکمل د دې خبرې مذمت کوو، د دې غندنه کوو د دې خبرې، او هیڅکله هم مونږ په خپل اسلام او په خپل پښتو کې داسې قسمه خبرې نشو زغملی چې څوک هم د دې خبرې تایید کوي نو د هغې نه هم زمونږ بایکاټ دی او انتهایی د افسوس مقام دی چې داسې خلک شته چې هغه د خبرې پروموټ کوي. صرف دغه 2-3 شعرونه درته وایم او نورو شاعرانو نه هم هیله لرم چې په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړي او خپل شعرونه چې کوم دي نو هغه په دې خبره په دې ایشو باندې ووایي. زه ستا او ستا د جسم د مرضۍ په حق کې نه یم، زه ستا او ستا د جسم د مرضۍ په حق کې نه یم، زه چرته هم د دې بې حیایۍ په حق کې نه یم. زه ستا او ستا د جسم د مرضۍ په حق کې نه یم، زه چرته هم د دې بې حیایۍ په حق کې نه یم. احکام چې د اسلام پکې د پښو د لاندې کیږي، احکام چې د اسلام پکې د پښو د لاندې کیږي، تر مرګه به د داسې ازادۍ په حق کې نه یم. احکام چې د اسلام پکې د پښو د لاندې کیږي، تر مرګه به د داسې ازادۍ په حق کې نه یم. نو ټولو شاعرانو ملګرو چې کوم صحافیان ملګري دي، چې کوم چینلو والا دي، ټولو ته درخواست کومه چې زموږ سره سپورټ وکړي او دا بې حیایي، دا د بې حیایۍ تنظیم او دا تحریک چې کوم دی د پاکستان د خاورې نه ختم شي. ډېره مننه.